د یو سړي اودس مات دی او اذان کوي دا ډېره اهمه مسله لکه اوس یو مؤذن راغی د اذان ټیم دی جومات ته راننوتو سړی چې زما اودس مات دی دی اذان کولی شي او که نه تحقیقي قول دا دی چې کولی شي دې کې څه حرج نشته لکه څنګه چې ګوره د مانځه دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې نه قبلوي مونځ تاسو الله مګر دا چې تاسو په طهارت یئ صفا خبره یې کړې ده دیګه خوا دې خوا نه کېږي که چېرته د اذان دپاره اودس شرط وی نو دې پیغمبر به ورسره دا خبره هم کړې وی که او هغه راغلی دې دپاره دی چې امت ته مسلې بیان کړي نو چې کله امت ته هغه دا مسله نه ده بیان کړې او دغه شان یې پرېښودې ده نو موږ په امتیانو باندې د ځان نه یو شی نشو لازمولی خو دومره ویلی شو چې الله اذان د الله ذکر دی او ذکر په طهارت سره کول غوره دي نتیجه سره ووته نه بې اودسه اذان کیږي او د اودس سره اذان کول غوره دي ځکه چې الله یادې کړه بل دلیل بېته ښیمه دا اذان چې دی په دې سره ته څوک یادې الله یادې کړه د الله ذکر دی الله اکبر لا اله الا الله ټول د الله ذکر دی الله یادې صحیح مسلم کې حدیث دی د رسول صلی الله علیه وسلم بارک عائشہ رضی الله عنها وی کان النبی صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخپل رب یادو هر وخت په دې هر وخت کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې داسې وخت هم راغلی دی چې هغه د اودس کې نه و داسې وخت به لازم راغلی انسان وکړه نو په داسې وخت کې هم هغه الله یاد کړی دی نو د اذان هم ذکر دی نو ذکر ته بې اودسۍ کې هم کولی شي ښه و دې سره بله مسله یو سړی دی په هغه غسل لازم دی لکه جنابت په حالات کې دی بې اودسي خو دوه قسمه یي که نه یو هغه بې اودسي چې په تا باندې څه لازم دی اودس چاردام یو هغه بې اودسي دی چې په تا باندې غسل لازم دی اودس چاردام مسله خو حل شو مسله د غسل ده یو سړی جنابت په حالاتو کې دی او دی راغی اذان ورکړي دا اذان به صحیح و که نه بعضو علما ویلي دا به صحیح دی او بعضو ویلي دي مکروه دي جمهور اهل علم دا وی اکثر علما د امت وی مکروه دي خو اذاني صحیح دی مکروه مطلب یعنې غوره نه دي او دې کې یو بل قول دا دی امام سفیان ثوري رحمه الله وی هیڅ حرج په دې کې نشتی چې یو سړی د جنابت په حالات کې اذان وکړي او زما خپل ځاني که ما نه څوک تپوس کړي زما په دې زړه مطمئن دی ولې د هغې یو دوه وجې دي یوه دلیل نشتی چې په هغې کې دا راغلي چې د اذان دپاره طهارت شرط دی نو چې دلیل نشتی موږ هم د الله په بندګانو نشو لازمولی دویمه هغه مسله به تاسو ته یاد چې کله عایشه رضی الله عنها حج له تله او موږ څو پیرې بیان کړې مو نو په لاره کې په هغې باندې بیماري راله ماهواري پرې راله هغې رسول وسلم ته وویل او جړلې وي یا رسول الله دا مته و چې نه بس حج زمانه ټول پاتې شو رسول وسلم ورته افعلي ما يفعل الحاج غیر الا تطوفي بالبيت حتى تطهري هر هغه عبادت کوو چې د حاجیانې کوي سوای د طواف نه حاجیان چې د عبادتونه کوي دوی پکې الله نه یادوي یعنې غټ عبادت د حاجیانو څه دی الله یادول ذکر کول دا ټول پکې دننه رالو که رانلو او په دې او دا د طهارت په حالات کې نه ده خو ذکر د الله کولی شي دغه شان دا مؤذن طهارت په حالت کې نه ده خو ذکر خو د الله کولی شي که بل دلیل پرې واله لږ ساعت مخکې ما ذکر کړو څه دلیل اوس لږ ساعت مخکې مې ذکر کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم به د خپل رب ذکر په هر حال کې کوه پرون مې ذکر کړی که نه اوس دوه منټه کېږي هر وخت کې به الله یادو یو سړی د جنابت په حالات کې دی یعنې د خوبه راپاڅېدو جنابت په حالات کې او سحر راوختو دی د سحر اذکار کې کولی شي که نه شي کولی
اذکار کولی شي که نه شي کولی شي په ده صرف پابندي د سره د بعضو علماو رای مطابق چې د قرآن تلاوت نشي کولی بس د الله د یادولو پابندي خو پې نشتي که نه د سحر اذکار دی کولی شي ماښام اذکار دی کولی شي نور چې کوم اذکار دی هغه دی کولی شي نو د اذان هم ذکر دی که نه نو غوره دا ده چې اذان په طهارت سره وشي خو که طهارت نه وي نو اذان څه دی اذان صحیح دی نو د اذان دپاره بنیادي شروط کم کم دي کم یو کس به ذکر کړي یو کس یو ځوان مسلمانی عاقلی نه ما خو دا نه وي چې وخت او نارینه یي مسلمان عاقل او چې عاقل موږ دا ووایو نو دې وختونه پیژني هوښیار دی او دې نارینه او دا خو واضح ده چې د اذان کلمات بوله ورځي د اذان چې کوم بنیادي مسایل دي چې هغه ورته معلوم وي دا نه دي چې کس ته مخکې کړی چې هغه د څه نه خبر نه وي ما تاسو ته قصه کړې وه که نه کلي کې دا هلته ملک کې دا قصه شوې وه مولوي صاحب ورمخکې شوی و او د اختر لمونځ یې کوه چې د اختر لمونځ کوو دا تکبیرات تېر شوي دي او دا یعنې عجیبه نه ده ځکه چې کال کې دغه دوه پیرې دا لمونځ وي نو کله ناکله پکې امام خطا شي نو هغه خطا شوی دغه تکبیرات تې تېر شوي دي چې تکبیرات تېر شوي دي بیا ما ته چې کوم کس دا قصه کوله په خپله پسې شاته په منځ کې ولاړ بیا چې کله دی اخري قاعده باندې ناست سلام ګرځولو یا ټیم ده ته را یاد شوي چې لکه ما نه خو تکبیرات پاتې دي نو یې په ناسته وی واله تکبیرات نو بیا پاڅېدو او د سره یې ټول لمونځ وکړو د سره وایي زه دا لمونځ به بیا وکړو او خلک بیا ودرېد نو اوس ته یعنې ته مخکې شوی امامت ته تا ته دا مسلې په کار دی چې معلوم وي دا اسانې درته وایم زه تا ته دا نه یم چې زه سم جوور علم وکړه خو کم سے کم دې څه کې چې ته مشر چې دا خو درته معلوم وي که نه حتی پنځم رکات وکړو انسان دی خطا شو پنځم رکات اوس به څه کې تا ته په کار چې معلوم وي په منځ کې امام دی په محراب کې ولاړ دی او داسې مات شو دی به اوس څه کوي په کار دی چې دته دا مسله معلومه وي دغه شان نورې ډېرې مسلې راځي او د تا به چې شاته لمونځ کوي که دوی کې یو کس راشي او تا نه تپوس وکړي مسلې باره کې چېرې ما نن لمونځ وکړو داسې وشو داسې وشو دی به څه کړي نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې امام به اقرأ وي دله به قرآن تلاوت ورځي دی به اعلم بالسنه دته به حدیثونه معلوم وي څه نه خو پوه وي که نه یوازې خو دا نه چې محراب ته مخې ته شه او لمونځ وکړو بیا ځه